من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټول نوال خو دارغلي مشرانو وکشرانو د خواتین ټول ته ما طرفنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دویم تعالی څنګه سوال وکړ هغه ناول څه تاسو څو خبره گزارش کوم چې یو کامیاب بزنسمن لپاره د څه خبرو د اصولو ضرورت دی. لکه ټول ناول ایمانداري پکار دی، سچائی پکار دی، نظري پکار ده. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ د خپل زمانه یو کامیاب بزنسمن و او عشره مبشره صحابانو کې دي. هغه زما د بزنس څلور رزونه دي. نه چاته کار زور کوم او کور کوم نو ورنه خلا موقع خلا په خپل وخت ورکوم. دویم د خپل مال کې ملاوټ نه کوم، دوکاندهي نه کوم او عیب نه پټوم. که چېرې دا څوک دا اصول خپل کړي نو انشاءالله دا به د معاشرې یو کامیاب بزنسمن جوړېږي. زه خپله ډېرو ملکونو کې د بزنس په حوالې سره ګرځم، خو د ضلع ورګزۍ چې کوم دی دې کې یو کامیاب بزنس طرف ته تاسو توجه زره ګرځول غواړم. نن تل څلوېښت کاله مخکې د پیلا چې کومه دا پیلا په ټولې خاټه کې ټولو ناول په ضلع ورګزۍ کې دریافت شوي وه. اوس الحمدلله تاسو که په دې روډ تېرېږو دا درې کې تاسو لیدلي ډېر مینونه لګېدلي، خو چې دا درې غرونو شاته چې کوم دی دا ډسټرک اورګزۍ دی دا سلسله دلته شروع دی تر کورم سدۍ باندې ختمه شوي دی. نو دا غالبا د درې په ډول سره کم سے کم 90-95% جوړېږي. که دې کې بزنسمنان انویسټمنټ وکړي نو یو ډېره زبردسته موقع دی. و نن سبا حالات الحمدلله برابر دي اور ډېرو خلکو ورکې مینونه شروع کړي دي، کاروبار شروع دی، پیلې وځي او نور تاسو ته کې اشاره دي. زه دا ټولو ته دعوت ورکوم چې لاړ دي چې هغې علاقې کې کوم رولز مطابق چې نو د بیرته خپل کار شروع کړي. و د ټوریزم باره کې تا کوم سوال وکړ نو نن سبا خو ګلوبل ویلیج دی دا ټولې دنیا کې بیا خاص کر په ایشیا کې اول نمبر غاټ دغه یو کشمیر دا څنګه نه ارد ګرد ټول د واورې یا غرونه دي او ماس کې یو غاټه ایریا دی. دویم نمبر تیرار دی. تیرار څه کوم دی څه حصہ په ډسټرک خیبر کې راځي او څه حصہ زیاده حصہ په ډسټرک اورګزۍ کې راځي. خو ډېر دغه نه لکه حکومت اوس پورې هغه ته څه توجه نه دی ورکړی. زه تاسو ته یقین درکوم که چېرې حکومت دې ته توجه ورکړي دې ځای کې داسې ځایونه شته د ټوریزم دپاره څه دغه د جنوبي اضلاع د پېښور دا خلک په سوات مري تالاب دې طرف ته سره ځي. نو ولې چې نن سبا دې پېښور ته روان شه تر 2 ګنټو کې تیرا ته راسي. خو بدقسمتي سره څه په ون تیرا کې یو هوټل نشته چې دې ځای یو کاس لاړ شي نظر کې د یو کاس د شپې تېرېدو ځای نشته. کشمه کوئ نو یار دوست سره به کوئ کلي وجرو کې به کوئ. نو حکومت هېڅ توجه نه دی ورکړی او که په سوشل میډیا باندې وګورې نو ته بیا یې زیره تهران یې لندن جوړ کړی، خو زه بیا ګراؤنډ باندې وګورې هېڅ توجه نه دی ورکړي. او ډېر ښایسته ښایسته ځایونه شته. اول په سامبود پارک ورته یایي چې هغه چېرې تاسو وګورو نو د بابوسر پارک په انشاءالله تاسو نه وشي دومره ښایسته ځای دی. خو دې لپاره انویسټمنټ کول دي او حکومت توجه ضروري ده. چې حکومت څه توجه ورکړي نو دا علاقې به ډېرې ښایسته شي، دا به ډېره ترقي وکړي او دې سره به د عوام د غریبو خلکو روزګار روان شي او دې سره به د علاقې کې دا امن به زیات شي، خوشحالي به زیاتې شي. ولې چې دا ډېرې ځپلې علاقې کې ټولې خاټه اول یې په شریعت باندې وولو، بیا وروسته په اپریشن وولو. لکه ورور څنګه خبره وکړه چې دارالعلوم بیا دارالعلوم هغه ضرب بیا ضرب دی فلانا دی فلانا دی. موږ سره پوه نه شو، موږ سره داسې کیلونه وشولو چې په ځان پوهېدو هغه آثار نه اوبه ختلې وې. خو بیا هم الحمدلله اوس امن راغلی دی. نو پکار دی حکومت ته چې اوس هغه دې علاقو ته توجه ورکړي چې دا کومې محرومیات مو دي دا خلکو په زړونو باندې مرحمونو باندې پټي ولګېږي چې دغو ته لږ څه روزګار میلاو شي
نو د حق به د روزګار طرف ته دو توجه شي د بدامني به ختم شي نو ان شاء الله خسته لګي دي سامول ټاپ ته سکرم سار دی کدی ته چیرې روډ ورسیږي او یو هغه کې د روزمره د ژوندۍ د سہولتونو لکه ریسټریا شوا ګیسټ هاوس دا جوړ شي نو ان شاء الله دی شمالي علاقو طرف ته به دا خلک چې دومره خسته لګي دي او کې دې شي دا چې په ټول قبیل دي ډېر خلک لوړ وي تیرا وي چې ټیکړې وي نو یقینا دی اواز جنت ټکړه دي خو بس او تو حکومت ته توجه واچي هغه محروم پاتې دي صحیح ډېر خبرې مشتا कुछ रकम जुईना स्पॉट वहाँ पिकनिक पॉइंट्स के हवाले से जो आपने बात की तो खैर ये वक्तों के होगा कि अगर वहाँ सड़कें चली जाए हाँ वहाँ सड़कें चली जाए वहाँ कुछ इंतजाम हो जाए तो बड़े बेहतरीन करके पिकनिक पॉइंट बन सकते हैं तो ऐसा किस सूरत में मुमकिन है अगर अमन का खौफ ना हुआ बदअमनी का तो ये तभी ही मुमकिन है तो यहाँ जो मकामी लोग हैं उन पर भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ आए तो होती हैं कि वो अपने इलाके में اصل خبره دا ده چې خبره بلګي صفا کو په پاکستان کې هر یو بزنس باندې مافیا قبضه ده دمو زیاده اورګزي خبره بزر تا وکم چې دې چې ډېر ټیمونه راغلي دي ویزټ کړي دي علاقې منتخب کړي دا زیاده بدسي کیږي خو چون کې داسې ځایونه شته دي چې هغه پروجیکټو کمپلیټ شوی دي اول که تاسو راځو د سمباګه کې یو پارک دی دا ظفر جګړه څکله گورنر کو هغه منظور کړو چې دا به شپږ میاشتو کې نه دا کوي نو کنه نړ چې دا شپږ وکړه او شو غره باندې نه څودري نشته چې د ولونه شته او هغه کې د پارک بس خالي هغه پروجیکټ کمپلیټ شوی دی خو هغه کې عوام ته څه فائدہ نه دی ملاو شي نو ځینو هډیر کې مو خالد بدرې چې تاسو ته وخیالو پس په تیرا کې دسه زینو شاوال دی میدان سره او د مو اورګزو په ماس کې یو غار دی هغه غره ته چلاړ شي چې هغه منځره باندې جنت یو ټوکړه دی خو سره شو ته توجه نه ورکوي حکومت یې کاغذونو کې راړ شي بس یو ورغلي هغه بیا څه عملی کار وکړي